میدان وردک سنگر د جهاد دی د افغانستان. هغه سنگر چې دنیا ته ښکاره کړه چې دلته ځای او دلته د اشغالګرو دپاره آرامش نشته. میدان وردک هغه ځای و چې د دې ځای مجاهدین دنیا ته وښودل چې خپل پر ځان باندې او خپل پر ایمان باندې باور لرو او په دغه دوه سبب باندې ابزار باندې تاسو ته شکست ورکو. میدان وردک امید همه افغانها بود، همه کسانی که از مسیر شاهراه هرات کابل عبور می کردند روزانه می دیدند که فرزندان این دیار با جان و مال خیش در مقابل اشغالگران ایستادند و با نمودن جانهای شیرین خیش نهال و بیرق سفید لا اله الا الله محمد رسول الله را، او میوه و او نهال را به ثمر نشاندند و او بیرق را به اهتزاز.